تراویح څه شی تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي په ټول آل پاکستان کې دومره یو ځوان نه پیدا کیږي چې دا منکر حدیث همیشه د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیثو ګستاخی کوي د رسول علیه السلام د شان ګستاخی کوي بیا هم داسې ځوان پیدا نه شو چې دا مردار کی سره بهرحال خدا یاد ساتئ الله به د خپل رسول او د خپل دین ضرور به ضرور حفاظت کی او د دې به انتقام ولم ترڅو په خپل علمي وینا باندې مو ونازوي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دوستانو دا د فتنې دور دی همیشه د پاره فتنه سر راجیږي او د شریعت او د قرآن او د احادیثو او ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بے ادبی و گستاخی و په هر زمانه کې کیږي نن سبا هم په د فیسبوکو کې ډېر ګرځي را ګرځي یو کلیپ دی یو هندو شکل انسان دی شکل د مسلمان نه دی شکل اصل د هندوانو دی منیر شاکر په نوم باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیث دشمن او منکر حدیث چې همیشه د پاره هغه دا کوشش کړی دی چې څنګه د حدیث د خلکو په مخ کې کمزوري او حدیث څنګه په حدیثو باندې او د رسول علیه السلام په ذات باندې خلک بے اعتماد کی دا یاد ساتي چې الله په قرآن کې مونږ ته امر کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله اطاعت کوي او په دویم قدم کې و اطیعوا الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي دا الله اطاعت په قرآن باندې د عمل کولو په صورت کې راځي او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت د هغه په احادیثو باندې د عمل کولو په طریقه راځي د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت با هله یو څوک وکي او هله به یو چاته حاصل شي او هله به یو څوک متبع د رسول صلی الله علیه وسلم جوړ شي چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د احادیثو اتباع وکي او پاغي باندې عمل وکي زمونږ استادو یو نوم دی اهل سنت والجماعت د اهل سنت والجماعت معنا صدا حدیث دی په ترمذی شریف کې موجود دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت با دا د یهودو امت په دوو اویاو ډلو تقسیم شو یو اویا د عیسویانو په دوو اویا زما امت با درې اویا ډلې جوړ شي ټول به جهنمیان وي یوه ډله به دا جنت ته ځي چې هغه منجیه و ناجیه فرقه ده صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله دا نجات یافتگان هغه ډله چې نجات پیدا کی دا کومه ډله ده محمد پاک صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي ما انا علیه و اصحابی دا هغه ډله ده چې دوی زما او زما د صحابو د پیروي او د نقش قدم پر رفتار باندې دوی مخکې ځي یعنی دا هغه ډله ده چې زما د سنتو پیروي کوي څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي کوي دې ډلې ته اهل سنت ویلی شي څوک چې د صحابو د جماعت پیروي کوي دې ته اهل جماعت ویلی شي دا نوم مجموعات د حدیث نه جوړ دی څوک چې د رسول او څوک چې د صحابو لار تعقیبوي هغې ته اهل سنت
والجماعت ویلی شي. اهل سنت والجماعت. خدا یاد ساتي الله با د خپل رسول او د محبوب دفاع او انتقام په هر صورت کوي. الله به اخلي. واقعات تاریخ زمنګ او ستاسو مخې ته پروت دی. همیشه د پاره دا 1400 کلن تاریخ زمنګ او ستاسو مخې ته پروت دی. همیشه د پاره چا هم چې د رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي او بېادبي کړې وي، الله د هغوی غوښې په سپو او په زمرو باندې خوړلې دي. انسان پرېږده د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع، پروردگار د خپل محبوب دفاع، د خپل محبوب د سنتو دفاع په یو حیوان په سپي باندې هم کړی دی. تاریخ پروت دی. علامه ابن حجر عسقلانی مشهور محدث دی، حافظ الحدیث دی، د بخاری شارح دی. د یو رساله لري الدر الکامنه. هلته یو واقعه لیکي، وایي د تاتاریانو عیسویانو په زمانه کې یو وخت داسې راغی فوج د عیسویانو جمع دی، راټول دي. د عیسویانو یو مشر یو جنرال د دوی خپل عسکر ته تبلیغ کوي او خبرې کوي، جنگي تکتیکونه ورته ښیي او بعضې ذهن سازۍ خبرې ورته کوي. د اسلام او د مسلمانانو په خلاف د خپلو هغه عیسویانو ذهن سازي کوي. په دغه درمیان کې د دې فوج نه وروستو په قفسونو کې په زنځیرونو باندې تړلي د دوی تعلیم یافته سپي تړلي دي په زنځیرونو باندې. په دغه وخت کې دا جنرال چې د عیسویانو ته خبرې کوي، زرهاو په لکهاو خلق دي، په لکهاو فوج دی د عیسویانو. دا د عیسویانو جنرال چې کله بیان کوي نو د خپلو عیسویانو د فوج ته په دې بیان کې د نبی اکرم سید عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګستاخي او بېادبي وکړه. چې کله بېادبي وکړه، سپي دا زنځیر اوشکو او راغی او دا جنرال اونیو، دا جنرال باندې چک ولګو. دا فوج را پاسې د عسکر دا سپی ته جدا کړ. د جنرال ته ووایي چې ګوره د مسلمانانو پیغمبر پسې مه غږېږه. د سپي په تا باندې ځکه حمله وکړه چې تا د مسلمانانو په پیغمبر باندې حمله کړې وه، دا هغه ګستاخي او بېعزتي او بېادبي دې کړې وه. جنرال ځان خلاصوي. جنرال ورته وایي دا خو حیوان دی، سپی دی، سپی په دې خبرو نه پوهېږي، خو ما په خپل بیان کې لاسونه خوځول نو دا سپي د سپي دا فکر وکړه چې ما ته تهدید کوي او ما طرف ته لاس خوځوي، نو سپي ځکه په ما باندې حمله وکړله. د خلکو ورته وایي دا سپی به بیا وتړو. ته د بیان شروع کا. سپی بیا په زنځیرونو باندې وتړه. نو چې د جنرال خپل فوج ته بیا بیان شروع کړ، د تقریر په درمیان کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګستاخي او بېادبي بیا وکړله. نو د سپي بیا زنځیر اوشکو او راغی دا عیسوي جنرال د مرۍ نه ونیو. تر هغه وخته پورې پرې نه ښوده چې دا جنرال مردار کړی و. د جنرال وینې اوسکلې. الله د خپل پیغمبر دفاع د یو سپي په توسط سره هم کوي. مونږ د حق په سر کې نه ګورو خپل سر ته، غاړې وځو په خندا خندا خطر ته. د وینو خال چې په تندي پروت وي، لکه غمی چې په غمی پروت وي. کائنات فخر کړي په هغه طالب چې په سنگر زخمی زخمی پروت وي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد علماء حق، زنده باد شیخ صاحب. من په دې افسوس کوو چې پاکستان کې د انسانانو کې دومره غیرت نه پیدا کیږي چې د یو سپي عمره غیرت پکې پیدا شي. او دا منیر شاکر مردار کې چیرده. دا منیر شاکر دا منکر حدیث که په افغانستان کې وای نو د 40 ساعته ژوند نشو کولی د غیرتي ولس نه. داسې انسان په افغانستان کې د ژوند نشو کولی. ضرور دا به کم کنج کې کم ځوان کم مجاهد به مردار کړی و،
په ټول آل پاکستان کې دومره یو ځوان نه پیدا کیږي چې دا منکر حدیث همیشه د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیثو ګستاخی کوي، د رسول علیه السلام د شان ګستاخی کوي، د هغوی د خاندان بیبي عایشه صدیقه امهات المؤمنین صدیقه و عفیفه رضی الله تعالی عنها د هغې په شان کې د ګستاخی وکړه، بیا هم داسې ځوان پیدا نه شو چې دا مردار کیسه را. بهرحال خدا یاد ساتئ، الله به د خپل رسول او د خپل دین ضرور به ضرور حفاظت کی او د دې به انتقام اخلي.